افغانانو ورونو ایشیا کپ میچ د افغانستان او د سریلانکا ترمنځ ده. سریلانکا لوبه وګټله، موږ ورته مبارکي وایو سریلانکا ټیم ته. کوم ټیم چې ښه لوبه وکړي هغه میچ ګټي. تاسو معلومات افغانانو ورونو چې زه همیشه د خپل ټیم سپورټ کوم، هېڅکله مې پرې نیوکې نه دي کړي. ورلډ کپ کې 9 میچونه بایللي او د هغې نه علاوه ما ویډیو کړه، ما وویل چې یاره هېڅ پروا نه کوي، ځکه ګټل او بایلل د میچ څه ده، غټ غټ ټیمونه داسې میچونه بایللي دي. خو فقط موږ تنقید چې دی هغه د یعنی وکړې زموږ چې دی هغه به د اصلاح لپاره. اول دا دی چې دا کرکټ موږ ته ډېره زیاته خوشحالي راکوي، یعنې زموږ بله خوشحالي زموږ خوشحالي ټولې دروازې بندې دي، صرف دغه یو کرکټ دی چې موږ تاسو ته په خوله مسکا او زموږ ته امید دي، زموږ ته سترګې. نو مهرباني وکړئ دغه خوشحالي زموږ نه مالئ. د بعضې لوبغاړو ته باید تاسې په اشاره باندې پوه شئ چې تجارت دې مو جوړوئ دلته د کرکټ نه، او مه دلته شخصي تربورولي جوړوئ، ځکه وایي کیچ وین د میچ، یعنې په انګلیش یعنې په پښتو کې چې چا کیچ ونیو هغه میچ وګټلو. نو چې داسې کیچونه ډراپ کېږي او داسې کیچونه تاسې د لاسه ورکوئ، نو دا افغانان ته اشتیا هم تکلیف رسوي. مهرباني وکړئ چې زیان په ټیم کې نه جوړېږي، قلار په خپل ځای کښېنئ، ځکه ستاسې په وجه ډېر غټ تکلیف افغانانو ته رسېږي او موږ بې دغه شانې میچونه د لاسه ورکوو. بل قیس احمد تاسې دغه عکس مې دلته لګولی دی، دا داسې سپینر بالر دی چې یقین وکړه راشد خان، مجیب او قیس دا تقریبا یو رقم ته بالر دي، ځکه قیس یوازې په لیکونو کې لوبېږي په مختلفو دنیا په ټیمونو کې څومره ښه پرفارمنس کوي، مګر هغه ناست دی. یقین وکړه مخکې ما ته چا ویل ته دې هغه اوچت کړه، بیا خبر شوم چې دا زما د مشرکي ده، په مشرکي کې زما د کامې دی. نو په دې وجه زه خاموش شوم، مالې خلک به راوارې شک کوي چې یاره دا د کاموال دی او ته د خپل کاموال سپورټ کوې، ځکه ما دپاره کام هم مهمه ده، خو ما دپاره افغانستان مهم دی، ما دپاره ملي ګټې مهمې دي. نو په دې خاطر زه لږ خاموشه شوم. نو زما نبي جان ته یا د کرکټ نور غړو ته یا کمیټۍ ته یا ټولو ته دا زموږ غوښتنه ده چې د قیس احمد ځای جوړېږي، قیس راولئ، ځکه هغه یو ډېر ښه سپینر بالر دی او په دې وکټو باندې راشد خان، مجیب یا نبي چې کامیابېږي نو هغه هم انشاءالله کامیابېږي. افغانان ورونو به دې ردې منوي او بیا دې سریلانکا ته مبارک وي او خپل ټیم به سپورټ کوي انشاءالله. بل میچ به وګټي، بل به وګټي، خو د بعد دغه ته وایو چې مهرباني وکړئ زموږ مه خفه کوئ، ځکه افغانان په دې شي ډېر سخت خفه کېږي. میچونه بایلل کېږي، مګر هم چې داسې ایزي کیچونه ته خوشي کې نو ته بیا ولا کې د یو ټیم نه میچ وګټي. لکه زموږ ډېر ښه غربت دي، ډېره مننه غربت نه ښه پرفارمنس یې وکړو، نور لوبغاړو ټول ته دغه وي، څه مشکل نشته دی، تاسې به انشاءالله موږ سپورټ کوو.